ځینې کتابونه د المارۍ په دوړو کې ورک شي، خو ځینې کتابونه د انسان په زړه کې پاتې شي. نه یې څوک بندولای شي، نه یې څوک سوزولای شي، ځکه د زړه پاڼې د احساساتو نه جوړې وي برکار. زما د زړه کتاب لا هم خلاص پروت دی، د وخت دوړې پرتې دي، خو ستا د نوم تورې لا هم روښان ښکاري. ما غوښتل دا کتاب بند کړم او د یادونو ټولې پاڼې یې وتړم، خو هر ځل چې مې لاس وړو د زړه کومه پټه کیسه راویښه شوه، په لمړې پاڼه ستنده انځورو هغه خندا چې زما د ژوند سهار وه، په دوهمه پاڼه زما هغه خوبونه وو چې ما ستا د نوم په رڼا لیکلي وو. په دریمه پاڼه هغه ورځې پرتې وې چې ما به ستا د راتلو انتظار کاوه. هر ماښ پاڼیو کې سلونې پرانیزم او د سترګو نه مې خاموشه اوښکې راویځي. ما غوښتل خپل دردونه پکې پټړم، خو دردونه د سیوري په شان وي، هر ځای در سره وي. ما باران نه پوښتنه نه وکړه چې ولې ځینه مې خاموشه نه هېرېږي. باران چوپ شو او یوازې ما د سترګو په شان ورې. ما د باد نه پوښتنه وکړه چې ولې ځینې خلک واز یادونه باد هم تیر شو، لکه مسافر چې منزل ونلري. هیره پاڼه ستا نوم اخلي، هیره جمه ستا یاد را ژوندي کوي. زه کله کله کتاب بند کړم او ځان ته وایم نو وربس دی. هماغه پاڼې پرانیز، ما پکې خپلې مسکاګانې هم لیدلې، ژړاګانې هم ما پکې هغه شیبې هم پیدا کړې چې ما به ځان تر ټولو خوشحاله انسان ګڼلو، او هغه شیبې هم پکې پرتې وې. د دې کتاب پاڼې زړه شوي دي، خو احساسات یې زاړه نه شول. ما غوښتل نوی کتاب پیل کړم، خو زوړ کتاب لا نیمګړی پروت دی. هیره پا د نیمګړي خوب کیسه کوي. هره ښه د مات زړه ژبه ده، که کله د احساس وکړه چې زړه خاطرې دې بیرته راویښې شوې، نو پوه شه ځینې کتابونه نه سوځي نه ختمیږي، ځینې کتابونه د انسان په زړه کې تل پاتې شي.